السلام علیکم. حملات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما ته په واتس اپ باندې ډیر زیات میسیجونه راتل چې مونږ ته داسې تعویض راکړه چې هغه تعویض مونږه اوس وځولې چې مونږ یې نه په غاړه کولی شو نه یې په لاس باندې کولی شو نو مونږ ته داسې تعویض راکړه چې هغه مونږه اوس وځو چې دې سوځو ولا تعویض وي نو دې نه وړاندې هم ما تعویضونه ورکړي دي خو دا یو بل تعویض دی هغو خلکو دپاره دی چې چا په واتس اپ باندې میسیجونه دي د تعویض کړي دي چې مونږ ته داسې تعویض راکړه چې هغه دې سوځو ولا وي نو چې چا هم میسیجونه کړي دي هغو دپاره زه دا ویډیو جوړوم دا تعویض تاسو ته دا تعویض ما هغو خلکو دپاره راوړو چې چا په واتس اپ باندې د تعویض فرمایش کړی و ما دا یوټیوب چینل جوړ کړی ستاسو فرمایشونو دپاره دی چې د چا کم مقصد دپاره تعویض لګي یا په د نومونو په عدد نه پوهیږي یا د ستارو په چال نه پوهیږي یا څوک په مزاج باندې نه پوهیږي یا داسې خلک شته دي چې هغه د زړه حال چا سره نشي شیر کولی نو دا چینل ما جوړ کړی ستاسو دپاره دی چې تاسو زما د یوټیوب چینل نه فایده واخلئ تعویضونه وکړئ او خپله چې کوم د غمونو ډک ژوند دی چې دا تاسو په خوشحالو کې بدل کړئ نو دا هغو خویندو ورونو دپاره دی چې چا دا تعویض فرمایش کړی او دې تعویض دپاره تاسو په اول صفا لباس واچوئ یعنې صفا کپړې به واچوئ بیا به یو تور پین یو سپین کاغذ راواخلئ چې هغه وړاندې نوي استعمال شوی بیا به تاسو بره په چت باندې یا په میدان باندې کېږدئ چې هغه ځای کې به د دې تعویض لکه نه لیکئ چې کوم ځای کې کمره وي لکه بره نه چې تاسو نه چت مت نه وي چې بس بره ډایرکټ اسمان وي لکه کمرې چت ته وخیژئ یا په هول کې تاسو سره داسې یو ځای وي چې تاسو یې په هغه ځای کې کولی شئ نو دا تعویض به تاسو د کلاو اسمان لاندې کوئ کله چې دا تعویض تاسو کوئ نو تاسو به خپل تصور او یقین مضبوط ساتئ تر ماته میسیجونه دا راځي چې مونږه تعویض د لیکو خپل انډیوال لپاره نو زمونږ په سوچ کې محبوب وي یا مونږ د محبوب لپاره لیکو نو زمونږ په سوچ کې انډیوال وي نو دا تعویضونه بیا اثر نه کوي زه هغو خلکو ته وایم چې چا مانه دې سوال پوښتنه کوله چې کله تاسو سپین کاغذ او تور پین راواغستل نو تاسو د کمرې په چت باندې بره کښېنئ نور وړه صورتونه ویتل کرسي به تاسو په خپل ځان باندې چوف کوئ خپل اثار به وکوئ ولې چې دا جنات تعویض دی موکلات تعویض دی زیاتره خلک دا نه پوهېږي چې موکلات څه ته وایي جنات څه ته وایي نو زه هغو خلکو دپاره وایم چې کوم نه پوهېږي مطلب د تعویض دا د موکلات او جناتي یعنی پریان والا تعویض دی دا چې تاسو چا دپاره کوئ هغه په زړه کې به پریان ستاسو دپاره وسوسې اچوي او د هغه په زړه کې به تاسو دپاره ګبراوټ پیدا کوي هغه چې تاسو نه یو سنګټ هم بیلیږي یو صحت هم جدا کېږي نو هغه ته به دا لګي چې مونږ نه دنیا روانه ده جدا کېږي نو د هغه په زړه کې به تاسو دپاره بې انتها محبت پیدا شي دا یو داسې تعویض دی که تاسو حق دپاره وکړلو تاسو په حق وئ تاسو سره محبت په حق وي نو دا تعویض به تاسو ته 100% رزلټ درکوي دا زما ازموده تعویض دی اور که نه چېرې تاسو په ناحقه باندې وئ تاسو هسې د چا د تنګولو دپاره یا د چا د عزت خرابولو دپاره دا تعویض کوئ نو بیا د ده وله چې کم نقصان دی هغه نه هم تاسو نه یې خبر بیا به تاسو ناجیزو دپاره کړی وي تاسو ته به نقصان در کړی وي بیا به تاسو لګیا وئ چې مونږ ته د ده تعویض کارت وښیه چې مونږ څنګه اوس د ده تعویض وله چې کم پیریان دي هغه نه خپل ځان محفوظ وساتو نو بیا د دې وله علاج نشته دی داسې یو چند تعویضونه وي چې د هغو کارت نه وي کارت مطلب دا دی چې تعویض تاسو باندې الټا اثرات وکړلو نو د هغه تعویض وله الټا اثرات په تاسو باندې چې کله وشي نو بیا به د هغه ختم کېدل مشکله وي ځینې داسې تعویضونه وي چې د هغه وله کارت شته دی یعنې چې تاسو باندې الټا اثرات وشي نو د هغه تاسو خپلې وظیفې دي د هغه تعویض وله چې کله هغه وکړئ نو تاسو نه به اثرات ختم شي نو دې د وجې نه زه وایم چې کله هم تاسو کوم یو هم تعویض کوئ نو تاسو یې محبت دپاره کوئ تاسو یې نفرت دپاره کوئ خو چې تاسو په حق وي تاسو ته پته لګي چې اوس مونږ په حق باندې یو مونږ ته د تعویض ضرورت دی نو بیا تاسو هغه یو تعویض کوئ بیا چې کله دا تعویض تاسو لیکئ چې څنګه دا لیکل شوی دی همغه شانتې به یې لیکئ تاسو به ورکې د ځان لخوا څه تبدیلي نه ورکوئ که تاسو په دې باندې نه پوهېږئ نو تاسو د دې وله شمېره وکئ چې څومره عدد لیکل شوی دی نو تاسو هغه عمره عدد ولیکئ ولې چې اکثر خلک ورکې کم پیشې وکړي یا زیات ولیکي یا کم ولیکي نو بیا وایي چې تعویض رزلټ نه درکوي نو دا ستاسو یو ډېر هټ مسټیک دی او یو تعویض چې کله الفاظ لیکئ نو دا جدا جدا لیکئ کم چې تاسو ټکي لیکئ د تعویض والا نو هغه د یو بل نه جدا لیکئ چې هغه یو بل سره لکه ټچ نه وي شریک نه وي چې پته یې لګي چې دا جدا جدا دي لکه د یو بل نه ورکې منځ کې ګیپ ورکوئ ورته فاصله ورته ورکوئ زیاتره خلک زما په پښتو باندې نه پوهېږي هغه وایي چې تاسو پکې د اردو الفاظ استعمالوئ زما خو پوره کوشش هم دا وي چې زه تاسو لپاره ډېره زیاته اسانتیا سره ویډیو جوړه کړم چې زما څومره کتونکي دي چې زما ویډیوګانې خوښوي ما ته میسیجونه کوي چې هغو زما په تعویضونو باندې پوهېږي زما په ویډیوګانو باندې بیا به تاسو هغه ځای کې چې کوم ځای کې تاسو دا تعویض لیکلی وي نو همغه ځای کې به دا تعویض تاسو اوس وځوئ دی د ورځ نه دی مقرر ټایم دی د مقرر دی دا به تاسو د ورځې کوئ د شپې به دا تعویض هرګز نه کوئ چې کله دا تعویض تاسو د ورځې اون لیکئ تاسو یې اون سوځوئ بیا چې کومه دنه
نه ایراوزی کم د ولا خاک وي یعنی ایرا وي نو هغه به تاسو چرته یوسئ یا به په کوهي کې واچوئ یا چې کوم ځای کې اوبه بهیږي هغو کې به واچوئ. که چېرې دغه بړه تاسو سره موجود نه وي نو بیا به یې په کور کې هغې ګملې کې واچوئ چې کومې کې تاسو بوټې لګولی وي یعنې درخت تاسو لګولی وي نو بیا به یې په هغه کې واچوئ نو انشاءالله بیا به هم تاسو ته رزلټ ډېر کوي. د هر یو تعویض والا زکات وي چې هغه ما ادا کړی بهر زما د اجازت تاسو لپاره زما یو تعویض هم د فایدې نه دی. په کمنټ کې یا په واتساپ کې اجازت ما غواړئ تاسو بس چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما لخوا به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. او چې کله دغه شانتې د پیریانو والا تعویض لیکئ نو تاسو ځان سره خوشبو عطر یعنی ځان پورې مګئ چې موکلات چې کوم دي پیریان چې کوم دي دا د خوشبو طرف ته ډېر زیات متوجه کیږي نو بیا چې تاسو کوم یو هم تعویض لیکئ تاسو ته پورا رزلټ به ملاویږي. نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او ویډیو چې تاسو خوښه شي نو ویډیو لایک کوئ. دې سره زما حوصله افزای کیږي او زما خپل هم طبیعت سیټ نه دی بس دعاګانو کې مې یاد ساتئ دعاګانو کې تاسو به یاد ساتم. خپل ویډیو راتلو پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.